د طالبانو د رژیم رئیس الوزرا په یوې خطرناکې ناروغۍ اخته شوی او په پکتیا کې د یو ځوان د مړي موندل. ګرانو لیدونکو، د پوره خبرونو لپاره د دې ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ او د کابل چینل هم سبسکرایب کړئ. باوري سرچینې ورځپاڼې د تاییدوي چې د طالبانو د رژیم رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخندزاده د زړه په ناروغۍ اخته شوی دی. دغو سرچینو دوشنبه شپه د وري په 15مې ویلي چې مولا محمد حسن اخند د عمومي کتنې لپاره کابل کې د فرانسویانو روغتون ته مراجعه کړې وه. د معلوماتو له مخې نوموړی د فرانسویانو د روغتون په ډیټابیس سیستم کې ثبت شوی او متخصصو ډاکټرانو د طالبانو د رئیس الوزرا معاینات کړي دي. سرچینې په ډاګه کوي چې له معایناتو وروسته تشخیص شوی چې مولا حسن اخندزاده د زړه د راټولېدو په ناروغۍ اخته شوی دی. د ډاکټرانو د سپارښتنو پر اساس دا ناروغي د زړه جدي ناروغي ده چې له کبله یې زړه په بشپړه توګه وینه نشي پمپ کولی. د سرچینو په وینا دا ناروغي د دې سبب کیږي چې وینه سږو او ځیګر ته بیرته وګرځي او ورسره د سړي عمر لنډ شي. د یادونو وړ ده چې د طالبانو د رژیم ویاندویانو تر دې دمه د مولا حسن اخندزاده د ناروغۍ په اړه جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا پکتیا کې ځایي سرچینې وایي د یو ځوان مړی چې څو ورځې مخکې تښتول شوی و له دغه ولایت څخه موندل شوی دی. سرچینو نن دوشنبه د وري پر 15مه ورځپاڼې ته وویل چې دغه ځوان بیت الله نومېده او د خوست ولایت اصلي اوسیدونکی و. پکتیا کې طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو ویلي چې دغه ځوان د قتل په تړاو 2 تنه نیول شوي او د لا ډېرو څېړنو لپاره د خوست امنیتي مسؤلانو ته سپارښتنه شوې ده. د ورځپاڼې لخوا راټول شوي شمېرې ښیي چې یوازې په تېره اونۍ کې 21 ملکیان او د مخکینی حکومت پوځیان د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې وژل شوي دي او 2 نور په جلا پیښو کې ټپیان شوي دي. دغه شمېرې د هغو پیښو په اړه دي چې رسنیزې شوي او د پټو وژنو شمېر تر اوسه نه دی روښانه شوی. ګرانو لیدونکو، له دې چې د ویډیو تر پایه راسره وئ مننه کوم. د نورو تازه او کره خبرونو او معلوماتو لپاره د کابل غږ چینل سبسکرایب او خپل نظریات د همدې ویډیو په پای کې په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ.